یوټیوب چینل درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. د تیرو درسونو په ادامه په نننۍ ویډیو کې چې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 40مه ویډیو ده، د لومړي فصل د عمومي تمرین پاتې پوښتنې حل کوو. په تیر درس کې مو تر 5مې پوښتنې پورې حل کړی وو. په ننني درس کې له 6مې پوښتنې څخه پیلوو. وګورئ د ترکیبي ویش په مرسته د x مساوي 3 لپاره د k x مساوي کیږي 2x مکعب منفي 3x مربع مثبت 4x مثبت 1 پولینوم قیمت پیدا کړئ. د ترکیبي ویش د عملیې یو د ګټې اخیستنې مورد چې موږ لوستلی و هغه دا و چې موږ د x د یوه قیمت لپاره کولی شو د یو پولینوم قیمت پیدا کړو. نو راځو دغه د x مساوي 3 لپاره د دغه k x پولینوم قیمت پیدا کړو. ښه متوجه شئ ورته. پولینوم راکړی دی وي k x مساوي کیږي k x مساوي کیږي 2x مکعب 2x مکعب منفي 3x مربع مثبت 4x مثبت 1 او د x قیمت یې موږ ته راکړی دی 3 دی. تاسو ویچ څه پیدا کړئ؟ د ترکیبي ویش په مرسته k 3 پیدا کړئ. نو راځو موږ لومړی دغه پولینوم باید مکمل کړو او په نزولي ډول ترتیب کړو. که موږ وګورو هم مکمل دی هم په نزولي ډول ترتیب دی. نو ضریبونه یې راخلم 2 منفي 3 4 او 1 تقسیم د 3. ترکیبي ویش عملیه ترسره کوم. 2 ضرب د 3 کېږي 6 منفي 3 او 6 مثبت 3 مثبت 3 ضرب د مثبت 3 کېږي 9 9 او 4 14 14 ضرب د 3 چې کو 9 دیرش 9 دیرش او 1 40. نو دغه آخري حد چې کوم دی دا په حقیقت کې د k 3 قیمت دی. نو په ډېره اسانۍ سره موږ کولی شو چې دغه د k x د پولینوم قیمت د x مساوي 3 لپاره پیدا کړو. ورپسې پوښتنه چې اومه پوښتنه دا وي د ترکیبي ویش په مرسته وښایاست چې دغه د 3 عدد د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. نو دا هم د ترکیبي ویش په مرسته موږ ښودلی شو. څه رقم دغه پولینومي معادله موږ راخلو ترکیبي ویش عملیه په دغه ترسره کوو. دغه یعنې باید دا 3 چې دی د مقسوم علیه په حیث استعمال کو په ترکیبي ویش کې. نو که باقیمانده 0 شو دغه 3 بیا د دې پولینومي معادلې یو جذر دی او که نه شو 0 بیا یې جذر نه دی. ورته وګورئ پولینومي معادله ده وي x مکعب منفي 3x مربع مثبت x منفي 3 مساوي 0 ته او د x قیمت یعنی یو جذر راکړی موږ ته 3 دی. نو موږ دا پولینوم باید یو مکمل کو په نزولي ډول ترتیب کو. وګورئ هم مکمل دی هم په نزولي ډول ترتیب دی. ضریبونه یې راخلم 1 منفي 1 منفي 1 نه وبخښئ منفي 3 مثبت 1 او منفي 3 تقسیم د 3. 1 ضرب د 3 کېږي 3 3 منفي 3 0 0 ضرب د 3 0 1 خپله 1 ضرب د 3 3 کېږي منفي 3 مثبت 3 0. لکه څنګه چې باقیمانده 0 شو نو په حقیقت کې دغه 3 چې دی دغه پولینومي جذر د دغه پولینومي معادلې یو جذر دی. ورپسې 8مه پوښتنه دا وي د فاکتور د قضیې په مرسته وي تاسو وښایاست چې منفي 1 2 د دغه پولینومي معادلې چې موږ ته یې راکړې ده وي دغه پولینومي معادلې جذرونه دي. نو د دغه 9مې پوښتنې په شکل دا هم حل کېږي. یعنې موږ د ترکیبي ویش عملیه په دغه دواړو عددونو البته دلته یې موږ ته د فاکتور د قضیې په مرسته ښودلې. وبخښئ د فاکتور د قضیې په مرسته د ترکیبي ویش په مرسته نه. په داسې حال کې چې په 9مه پوښتنه کې د ترکیبي ویش په مرسته ښودلې وو. نو د فاکتور د قضیې په مرسته څنګه پیدا کوو؟ دغه منفي 1 راخلو د x په ځای دلته وضع کوو. که دواړه طرفه مساوي شول یعنې دواړه طرفه 0 وو نو دغه معادله چې ده دغه منفي 1 یې جذر دی او همدارنګه 2 هم همداسې کوو. ورته وګورئ پولینومي معادله یې راکړې وي x په توان د 4 x په توان د 4 منفي 15x مربع مثبت 4 مساوي 0 ته. د x یو قیمت راکړی 2 یعنې یو جذر راکړی 2 دی بل جذر دی منفي 1. لومړی دا جذر وګورئ د x په ځای وضع کوو 2 په توان د 4 منفي 15 ضرب د 2 مربع مثبت 4 باید مساوي شي 0 ته. که دواړه طرفه
مساوي شول نو جذر یې دی او که نه شول نه دی. 2 په 4 کېږي 14 منفي 15 ضرب د 2 په 2 4 کېږي 15 ضرب د 4 شل 15 ضرب د 4 کېږي شل او مثبت 4 خپله مساوي 0 ته. وګورئ مثبت 4 او مثبت 14 کېږي مثبت شل منفي شل مثبت شل مساوي 0 ته. منفي شل او مثبت شل کېږي 0 0 مساوي 0 ته. نو دغه 2 چې دی د دغه پولینومي معادلې جذر دی. وګورئ د منفي 1 هم ګورو منفي 1 کل په 4 منفي 15 ضرب د منفي 1 کل مربع مثبت 4 مساوي 0 ته. که دواړه طرفه مساوي شول جذر یې دی او که نه شول نه دی. منفي 1 په 4 کېږي مثبت 1 منفي 15 ضرب د مثبت 1 کېږي منفي 15 مثبت 4 مساوي 0 ته. مثبت 4 او مثبت 1 کېږي مثبت 15 منفي 15 او مثبت 15 0 0 مساوي دی د 0 سره. نو دغه منفي 1 یې هم جذر دی. ورپسې پوښتنه چې نهمه پوښتنه ده ورته متوجه شئ وي د ترکیبي ویش په مرسته د کا قیمت پیدا کوي. په دا سوال کې چې د x مثبت 3 د دغه پولینوم چې پی ایکس پولینوم دی د دغه پولینوم یو فاکتور وي. نو موږ څنګه کوو؟ د دغه ځای څخه د x قیمت پیدا کوو بیا د ترکیبي ویش عملیه ترسره کوو. تاسو که ورته متوجه اوسئ حتما به مو دا زده وي ځکه په تېر درس کې موږ په دې کې ډېرې پوښتنې حل کړي دي خو بیا هم دا پوښتنه حل کوو. تاسو ښه متوجه اوسئ چې یو تکرار شي. پولینوم مې راکړی دی وي پی ایکس مساوي کېږي 3x مکعب مثبت که x مربع منفي 22x مثبت 24 او فاکتور یې راکړی x مثبت 3. لومړی د دغه ځای نه د x قیمت پیدا کوو. x به مساوي شي منفي 3 ته. اوس راځو د ترکیبي ویش عملیات ترسره کوو خو لومړی باید دغه راکړل شوی پولینوم ترتیب مکمل او په نزولي ډول ترتیب کوو. وګورئ مکمل هم دی په نزولي ډول ترتیب هم دی. نو ضریبونه یې راخلم 3 که منفي 22 مثبت 24. البته مثبت علامې لیکل ضرور هم نه دي ځکه هر عدد چې علامه نه لري علامه یې مثبت ده. ترکیبي ویش عملیات ترسره کړم 3 ضرب د منفي 3 کېږي منفي 9 که منفي 9 که منفي 9 ضرب د منفي 3 چې کوم منفي 3 که مثبت 28 بشي او منفي 22 او منفي 3 که مثبت 28 چې دي د منفي 22 او مثبت 28 د مثبت 28 نه چې منفي 22 تفریق کوم نو کېږي منفي 3 که مثبت 15 او همدارنګه منفي 3 که مثبت 15 ضرب د 3 کوو کېږي 9 مثبت 9 که مثبت 9 وبخښئ مثبت 9 که منفي 15 ځکه منفي 3 که ضرب د منفي 3 کېږي مثبت 9 که او مثبت 15 ضرب د منفي 3 کېږي منفي 15 خو مثبت 24 او 9 که منفي 15 کېږي 9 که مثبت 9. نو دغه چې دی کله چې دغه x مثبت 3 د دغه پولینوم یو فاکتور وي نو دغه باقي مانده باید 0 شي یعنې 9 که مثبت 9 مساوي باید 0 ته شي. د دې ځای نه د x که قیمت پیدا کولی شو. مثبت 9 که چې د مساوات ښي طرف ته وړم منفي 9 که کېږي مثبت که وبخښئ منفي 9 کېږي مثبت که مساوي دی منفي 9 ته دواړه طرفه تقسیم د 9 کم تر څو د که قیمت په لاس راشي. دلته به 9 له 9 څخه اختصار شي که به پاتې شي او په دې بل طرف کې به منفي 9 تقسیم د مثبت 9 منفي 1 د که قیمت مو په لاس راوړ منفي 1 دی. ورپسې پوښتنه چې لسمه پوښتنه ده څو جزء لري تقریبا 4 جزء لري. د ترکیبي ویش په مرسته یې د ویش حاصل او باقي پیدا کوي. دغه 4 جزء یې موږ ته راکړي دي. تاسو څه شی پیدا کوئ؟ د ترکیبي ویش په مرسته یې حاصل پیدا کوي او همدارنګه باقیمانده پیدا کوي. نو دغه څرنګه پوښتنې مو په تېرو درسو کې ښې ډېرې حل کړي دي. زه به یوه حل کړمه نورې به بیا تاسو حل کړئ دغه 3 البته قیمتونه به یې درته وښیم. تاسو بیا حل کې وګورئ چې هماغه قیمتونه را ایستلی شئ او که نه. نو لومړی جز چې دی په لومړي جز کې وي 4x په 4 منفي 15x مربع مثبت 2x منفي 3 وي دا که وویشو په x منفي 2 باندې وي. تاسو یې ویشئ مه خو
د ترکیبي ویش په مرسته حاصل او باقیمانده پیدا کوي. د دې څخه چې د x قیمت پیدا کړو 2 کېږي. دا پولینوم باید مکمل شي، ترتیب شي، وروسته د هغه نه د ترکیبي ویش عملیه ترسره شي. نو مکمل کوم یې لومړی 4x باندې 4 مثبت x مکعب نشته نو لیکم 0 ضرب د x مکعب منفي 15x مربع مثبت 2x خپله منفي 3 هم خپله. نو مکمل مې کړه په نزولي ډول ترتیب هم دی، ضریبونه یې راخلم 4 0 منفي 15 2 او منفي 3 ترکیبي ویش عملیه ترسره کړم. 4 خپله 4 ضرب د 2 8 کېږي 8 او 0 8 8 ضرب د 2 14 14 منفي 15 11 11 ضرب د 2 کېږي 22 او 22 جمع 2 کېږي 24 24 ضرب د 2 8 40 منفي 3 مثبت 15 نو باقیمانده یې څو شو؟ باقیمانده یې شو 15 دغه دی. او د ویش حاصل یې لیکلی شو چې 4x مکعب د دغه نه یو توان کم ورکوو مثبت 8x مربع مثبت 11x مثبت 24 دغه څه شی شو؟ د qx یا د ویش حاصل شو. همدارنګه د نور جزونه هم په همدغه طریقه پیدا کېږي. د نور جزو حاصل به هم زه درته ولیکمه، همدارنګه باقیمانده یې نور یې تاسو خپله حل کوئ وګورئ چې همدغه قیمتونه را ایستلی شئ که نه. نو بل جز چې دی بل جز په څه شکل دی؟ بل جز دی وي x مکعب منفي x مربع منفي 14x مثبت 11 تقسیم کو په x منفي 4 باندې. نو دغه ځای څخه چې د x قیمت پیدا کړو x مساوي شي مثبت 4 ته. وروسته د ویش عملیه ترسره کوو، دا تیار ترتیب هم دی او مکمل هم دی. د ویش ترکیبي ویش عملیه چې ترسره کړو باقیمانده به یې شي 3. تاسو یې ترسره کړئ وګورئ چې همدا قیمت په لاس راوړی او که نه. او د ویش حاصل یو خارجي قسمت کېږي x مربع مثبت 3x مثبت 2 وبخښئ منفي 2 دا یې د ویش حاصل راځي. دا بل جز او ورپسې جز چې کوم دی سی جز وګورئ پولینوم دی وي 9x بتاندې 4 مثبت 1 مربع منفي 6 که تقسیم شي وویشل شي په x مثبت 6 باندې تاسو د ترکیبي ویش په مرسته څه پیدا کړئ؟ باقیمانده او د ویش حاصل. باقیمانده یې کېږي 10,542 وګورئ چې همدا قیمت په لاس راځي او که نه. او qx چې کوم دی یا خارجي قسمت یې 9x مکعب منفي 42 x مربع مثبت 293 x مثبت 1258 وګورئ چې همدغه قیمت په لاس راځي او که نه. ورپسې جز چې آخرنی یو څلورم جز دی په ده کې یو پولینوم راکړی دی وي 15x مکعب منفي 3x مثبت 9 که چیرې وویشل شي په x مثبت 4 باندې تاسو یې د ترکیبي ویش په مرسته څه پیدا کوئ؟ باقیمانده او خارجي قسمت. نو د ویش عملیه پرې ترسره کړئ وګورئ چې باقیمانده یې 315 کېږي او که نه. او qx یا خارجي قسمت چې کوم دی دا به شي 15x مربع منفي 20x مثبت 78 وګورئ چې تاسو همدغه قیمت په لاس راوړی شئ که نه. د نن لپاره همدومره بس دی. هیله ده چې ګټور تمام شي. تر بل درس هم په الله سبحانه وتعالی سپارم.